هیوادونه دي یا کوم هیوادونه دي چې سفارتي چارې اسلامي امارت ته سپارل شوي دي؟ دې برخه کې موږ هیوادونه په دوه برخو تقسیمولی شو. یو هغه دي چې موږ خپل نوي ډیپلوماتان ورته لیږلي دي، لکه ایران ته نوي ډیپلوماتان لیږلي دي، ازبکستان ته لیږلي دي، ترکمنستان ته لیږلي دي، پاکستان ته لیږلي دي، چین ته لیږلي دي، قزاقستان ته لیږلي دي، روسیې ته لیږلي دي، ترکیې ته لیږلي دي، سعودي عربستان ته لیږلي، مالیزیا ته لیږلي دي. دې هیوادو ته د موږ نوي ډیپلوماتان تللي دي. او داسې هیوادونه هم شته چې په هغو کې هغه پخواني ډیپلوماتان لکه مثلا پراګ کې چې سفارت ده، یا په مصر کې ده، یا په اندونیزیا کې ده، په ځینو نورو هیوادو کې ایټالیا کې په دوه برخو ویشل شوي، یوه ډله هغه ښودلی ده، یو ډله مخالف. همداسې په تاجکستان کې په دوه برخو ویشل شوي دي. نو له ډېرو هیوادو سره موږ اړیکې لرو او د موږ خپلو سفارتو سره او هغوی اطاعت کوي. نو په دې برخه کې الحمدلله ښه کافي پرمختګ شوی ده. قطر ته هم ډیپلوماتان لیږلي دي او داسې په راتلونکي کې زه امید لرم چې په دې برخه کې به لا ښه پرمختګ وشي. د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی مولوي امیر خان متقي د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره یو ځانګړې مرکه کړې ده. په دغه مرکه کې ښاغلی امیر خان متقي مختلفو نقاطو ته اشاره کړې ده چې د دغه مرکې لنډیز او مهمې نقاط به درته په دې ویډیو کې وړاندې کړو. په دې ویډیو کې ښاغلی امیر خان متقي هغه هیوادونه په ګوته کړي دي چې افغانستان ته یې خپل سفارتونه سپارلي دي او افغانستان نوي حکومت ورته خپل نوي ډیپلوماتان ورلیږلي دي. همدا ډول یې په هیواد کې د داعش د شتون او وروستیو بریدونو په اړه هم څرګندونې کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ولې افغانستان ته نه سپارل کیږي؟ د امریکې متحده ایالات او نور هیوادونه ولې د افغانستان نوی حکومت په رسمیت نه پیژني، سره له دې چې ټول د رسمیت شرایط یې پوره کړي دي؟ په دې ویډیو کې به درته د دغه لنډو موضوعاتو په اړه وغږیږو. هیله ده د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. هغه هیوادونو چې افغانستان ته خپل سفارتونه سپارلي دي، ښاغلی امیر خان متقي د دغه هیوادونو نومونه واخیستل چې له جملې څخه یې روسیه، چین، پاکستان، ایران، ترکیه، مالیزیا، ازبکستان، قرغیزستان، قطر، سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو د دوبۍ سفارت افغانستان ته سپارل شوی ده. همدارنګه په افغانستان کې د داعش د وروستیو بریدونو په اړه هم ښاغلي امیر خان متقي څرګندونې وکړي. له دې څخه وړاندې د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان ویلي وو چې په افغانستان کې له 6 میاشتو څخه په کمه موده کې له دې هېواده بهر پر امریکایي او غربي ګټو داعش دا توان پیدا کولی شي چې برید وکړي. ښاغلي امیر خان متقي وویل داعش په هیواد کې د پښې کېښودلو ځای نه لري او نورو هیوادونو ته هم ګواښ نشي پیښولی. د دې وړاندې د افغانستان اسلامي امارت مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې د داعش وړتیا په اړه د دغه ویان څرګندونې رد کړي. ویلي په افغانستان کې دا ډله له منځه وړل شوې ده. ښاغلی امیر خان متقي هم په دې باور ده چې په افغانستان کې مخالفې ډلې نشته. متقي ویلي دي دا زموږ لپاره ښه خبره ده چې افغانان په خپل منځ کې کومه ستونزه نه لري. هغه کسان چې دا ډول ادعاوې کوي او له وضعیت څخه ناخبره دي او یا د دې خبرو تر شا پټ اهداف لري، هغه دا هم ویلي چې اوس د هیواد پولې خوندي دي او په ټولیز ډول په هیواد کې امنیت په ښه شکل روان ده. ښاغلی امیر خان متقي هم دا ډول ویلي دي هیواد یې د نړیوالې ټولنې په شمول له ټولو اروپایي او سیمه ییزو هیوادونو سره مثبتې او ډیپلوماتیکې اړیکې لري. تمه ده چې اسلامي امارت حکومت به د سیمې هیوادونو له لوري په رسمیت وپېژندل سي. امیر خان متقي په یاده مرکه کې ویلي چې له نړیوالو سره په تیره له ګاونډیانو بیا ښې اړیکې لري او په هغو هیوادونو کې چې ډېر افغان کډوال ژوند کوي د هغوی سفارتونه هم هلته فعال دي. ښاغلی امیر خان متقي همدا ډول زیاته کړې ده چې اسلامي امارت د بهرنیو هیوادونو فرمایشاتو پر ځای کولو اسلامي او افغاني ګټو ته لومړیتوب ورکوي. ښاغلی وزیر زیاته کړې چې تیرې ادارې پر مهال به ټول شموله حکومت په دې معنا و چې د بېلابېلو هیوادونو استازولۍ به په کې د وزیرانو په شکل کابینې ته راتل او د هغوی فرمایشات به یې عملي کول. ښاغلی متقي د غربي هیوادونو فشارونو ته په اشارې وویل
هغه هیوادونه چې دلته یې شکست خوړلی طبیعي ده چې فشارونه به واردوي. خو مخکې هم دا خبره کړې ده چې دا رسمیت یو عملي رسمیت ده او یو هسې په نامه یادول دي. نو عملا اوس زموږ چارې ټولې په داسې شکل روانې دي لکه رسمي. مثلا د نړۍ د ډېرو هیوادونو سفارتونه په کابل کې خلاص دي، زموږ سفارتونه په هغو هیوادو کې خلاص دي. راشه درشه لرو، وفتونه ځي او راځي او ډیپلوماتان ځي او راځي. یعنې داسې یو معنی موجود نه ده چې موږ ووایو چې نو که رسمیت وایي دا کار به سوی وای چې اوس نه ده سوی. او داسې اوس ولې په دې برخه کې یو عملي اقدام نه کېږي؟ نو تاسې پوهېږئ نړۍ هم اوس داسې ګرځېدلې ده لکه یو کور، نزاکتونه ډېر دي. او له موږ سره په افغانستان کې تېر 20 کاله قریب 50 هیوادونه جنګېدلي دي. هغوی هم چې بیرته مخې ته راځي رامخته کېږي، په تدریج سره ممکن قدم راواخلي. او نور هیوادونه به هم څه ملاحظات لري. خو زه امیدواره یم چې دغه سلسله چې دا اوس روانه ده او تاسې وینئ چې په ډېرو هیوادو کې سفارتونه موږ ته سپارل کېږي، کنسلګرۍ موږ ته سپارل کېږي او الحمدلله پاسپورټونه چاپ سو، رالو، اوس یې توزیع شروع ده. همدغسې بانک نوټونه هیواد ته رالو، نوي نور به راځي. همدغسې د موږ وفدونه دنیا ته روان دي، د دنیا وال هیواد ته را روان دي. دا ټول هغه پرمختګونه یا هغه څه دي چې موږ تاسو ته امید راکوي چې یو بله مسله ده چې ډېر وخت دې نه یادونه کېږي. تازه د ځینو امریکایي مقاماتو له خولې نه بیا هم رسنیو رپورټ ورکړی دی چې راتلونکو 6 میاشتو کې به داعش د افغانستان دپاره یعنی لوی خطر وي او په خاصه توګه د افغانستان څخه به د امریکا دپاره لوی خطر وي. همدارنګه ځینې نور هیوادونه په یو ډول یا تبلیغات کېږي او یا دا مسایل مطرح کوي. ستاسو ځواب څه دی؟ زه فکر کوم دا له دوو وجو نه دا خبرې کېدای شي. یا خو هسې فشار واردول دي او یا په حکومتو کې دیني ځینې ادارې د ځان لپاره د نوي تخصیصونو د نوي بودیجو او د خپل اقتصادي وضعیت د بهبود لپاره هغه خپل حکومت ته هم فریب ورکوي، هغوی هم په دې باندې خطا کوي. خو حقیقت دا ده چې که موږ حقایقو ته وګورو نو دلته خو وضعیت تر پخوا ډېر ښه سوی. نه په سرحداتو کې له چا سره مشکل لرو، نه په داخل کې کومه پیښه سوې ده. موږ تاسې 34 ولایتونه لرو، شاوخوا 400 ولسوالۍ لرو، په هیڅ یو ولایت کې پیښه نه لرو، په هیڅ یو ولایت کې جنګ نه لرو، په هیڅ یو ولایت کې داسې یو څه نشته چې هغه باندې دې څوک وایي چې دلته یا په یو کلي باندې یا په یو دره باندې یا په یو سیمه باندې مخالفین مسلط دي یا داعش مسلط ده. نو دا شان خوا ده نسته، کنټرول دي. تاسې ولیدل که په حکمتیار صاحب باندې حمله سوې وه، که د بهرنیو چارو د وزارت مخې ته حمله سوې وه، که په هوټل باندې په چینایانو حمله سوې وه، که په هرات کې حمله سوې وه، په دې ټولو کې د تاجکستان اتباع کیلو هغوی څوک ونیول سو، څوک مړه سو. نو دا د دې ثبوت دی چې په افغانستان کې داعش نسته، په افغانستان کې مخالفې ډلې نسته. که دلته کومه پیښه کېږي دا له بهر نه راواردېږي. نو دغه د موږ تاسو لپاره یو ښه زیری ده چې الحمدلله افغانان په خپل مابینځ کې مشکل نه لري. دومره خبره دا ده چې آیا په دنیا کې داسې یو ملک شته چې کې د هېڅ پیښه نه کېږي، چې هغه ډېر پرمختللي په ټکنالوژي سمبال او د کلونو نه بلکې د لسګونو کلونو منظم حکومتونه وي، هلته هم داسې یوه نیمه پیښه رامنځته کېږي. خو الله دې وکړي چې دا پیښې 0 ته راټیټې شي.